د پاکستان کرنسي نور هم لوېدلې او قیمت یې د $1 په بدل کې 1.8 روپۍ شوی. د پاکستان کرنسي د تیر حکومت په نسبت په اوسني حکومت کې پرلپسې مخ په ښکته لویږي چې اوس یې ارزښت تر بل هر وخت کم شوی او د ګل یعنې دوشنبې په ورځ د یو امریکایي ډالر په بدل کې د 1 روپۍ بیه 1.8 ته رالوېدلې ده. بلومبرګ ورځپاڼې وایي سره له دې چې پاکستان تېره اونۍ د بهرنیو مالي ادارو لخوا 1.15 اربه ډالره او د چین د حکومت لخوا د نهي یعنې سې شنبې په ورځ 1.2 اربه ډالر پور ترلاسه کړي، خو بیا یې هم روپۍ مخ په ښکته روانه ده. د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې نن د پاکستان په پرانیستو بازارونو کې د امریکایي ډالر د اخیستلو بیه 1.8 روپۍ او د پلورلو بیه بیا 1.8 روپۍ وه. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د روپۍ د ارزښت کمېدو یو سبب د پاکستان پر مرکزي حکومت د بهرنیو قرضو د ادا کولو فشار دی. کارپوهان وایي دا فشار په داسې وخت کې دی چې د پاکستان سټیټ بانک هڅه کوله نن د بهرنۍ کرنسي ذخیرې ټاکلي د 12 اربه ډالرو هدف ترلاسه کړي. د اقتصادي چارو د یو کارپوه په وینا پاکستان په وروستیو کې له 9 تر 13 اربه ډالرو پورې قرضه اخیستې چې خپل پخواني بهرني پورونه به پرې کړي.